اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو مسلمانانو خویندرونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نن به زه تاسو ته د پیر د ورځې په فضیلت باندې خبرې کوم چې الله رب العزت د پیر ورځې له څومره فضیلت ورکړی دی خو زړه به نه تنګوئ دا ویډیو به ټوله اورئ لاول به تاسو ته د پیر د ورځې فضیلت وړاندې کوم چې تاسو ته معلومات وشي چې دا دومره فضیلت والا ورځ ده چې الله رب العزت په دې ورځ باندې مسلمانانو له او څومره فتح ورکړي دي څومره کمالات ورکړي په دې ورځ باندې څه پیدا شوي دي نو تاسو ته به دې ورځې قدر معلوم شي قیمت به معلوم شي او د هغې مطابق به بیا تاسو ته د حاجت دپاره وظیفه خیم حضور کریم صلی الله علیه وسلم به د جمعرات او د پیر په ورځ باندې اکثر روژه نیوله او حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې دوه ورځو کې د انسان اعمال د الله رب العزت په دربار کې وړاندې کیږي د پیر په ورځ باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام پیدایش هم شوی دی اولنی وحی چې کوم اولنی وحی چې د قرآن کوم نازل شوی و د پیر په ورځ باندې راغلی وه په دغه ورځ باندې حضور علیه السلام د مکې نه هجرت کړی دی او په دغه ورځ باندې د پیر په ورځ باندې مدینه شریفه ته رسیدلی او بیا حضور کریم صلی الله علیه وسلم هم په دې ورځ باندې د دنیا نه هم سفر کړی دی رحلت یې کړی دی هم په دې ورځ باندې مکه فتح شوې ده په دې ورځ باندې سوره مائده نازل شوې ده او د پیر ورځ چې کومه ده هغه مبارکه ورځ ده چې په کوم کې د اسمان دروازې کلاویږي د مسلمانانو مغفرت کیږي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې کله د پیر او د جمعرات ورځ راشي نو الله رب العزت د اسمان دروازې کلاو کی او الله رب العزت هر بنده چې هغه شرک نه وکړي هغه بخي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک د پیر په ورځ باندې د نور خطو نه پس 2 رکعاته نفل وکي او د سلام اړولو نه پس لزل استغفار وي او لزل درود شریف وي نو الله رب العزت به د ټول ګناهونه معاف کی او دیو صحابي چې ډیر مشهور صحابي دی انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کچا د پیر په ورځ باندې 12 رکعات منځ کو او په هر رکعت کې د سورته فاتحه نه د الحمد نه پس آیت الکرسی ویلا او د مازنه چې فارغ شي داغه نه پس 12 ځل سورته اخلاص چې کوم قل هو الله احد دوي او 12 ځل استغفار وی نو د قیامت په ورځ به یو आवाज کول والا आवाज وکي چې فلان کې د فلان کې زوی چرته دی هغه دی راشي او را دي شي او د الله نه دی خپل د ثواب حصہ حاصل کی چې کله وې دا سړی راشي نو الله رب العزت بدتا زر جنتی جوړې ورکی جامې به ورکی او په سر باندې به د بزرګۍ او تاج کې خودلې شي او حکم به ورته وکړي شي چې جنت ته داخل شه او 1,00,000 فرشتي به د دې انسان استقبال کوي او هر فرشتي په لاس کې به یو تحفه وي او دا فرشتي به د دې انسان شاته رواني وي تر هغې پورې چې دا به د زر نوراني محلونو نه تیر شي دا ټول محلونه به د ملکیت الله رب العزت به ورکوي دی خو د آخرت ګټه شوه دغه شان د په دنیا کې څه مشکلات دي څه زړه ارمان دی څه مسله ورته پیښه ده نه دغه 12 رکعاته مونځ چې وکړي د هغې نه پس 12 ځل قل هو وی 12 ځل استغفار وی نو انشاءالله العزیز چې په دنیا کې هم د ده څه مسله وي او دا د دغې نه پس الله تعالی سوچت کی د دغې مسلې د حل دپاره الله نه سوال وکړي چې یا الله زما دا مسله چې کومه ده دا حل کا او دا ارمان می پورا کا د مال دولت د رشتې د سفر دشمنی وي بس د هر انسان چې کم زمونږ ویډیو اوري د هر چا خپل مسله ده دا خپل مسلې باره کې د الله نه سوال وکړي نو الله رب العزت به لازمي قبلی هغه مسله به الله د دنیا حل کوي او د آخرت
دا مې تاسو ته د پیر د ورځې مختصر فضایل بیان کړه. الله رب العزت دې موږ له پې د عمل کولو توفیق راکړي.